تاسو سره یو اهم خبر شریکو. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې نامعلومو کسانو په ډزو باندې یو مزدور وژلی دی. د سیمې د خلکو وینا ده چې دغه پیښه په تارو جبه کې نن د اتوار په ورځ باندې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د نورولي په نوم باندې یو مزدور سحر مهال د کار دپاره روان و چې د خوشمقام په ځای کې پې د وړاندې نه ناستو نامعلومو کسانو ډزې کړي دي چې په وجه باندې دغه د نورولي په نوم باندې مزدور سخت جوبل شوی دی په دغه ډزو او په موقع یې ساه ورکړې ده. د پیښې وروسته د علاقې خلکو او د وژلی شوي مزدور وارثانو د هغه مړی احتجاجاً جي ټي روډ ته راویستلی دی. په سړک باندې ایښودی چې له وجې د جي ټي روډ دواړو اړخو ته ټرافیک جام شوی دی، د کوم په وجه باندې چې خلکو ته په تګ راتګ کې سخت مشکلات پیښ شوي دي. خواوشا چې کوم واړه او لوی سړکونه دي د جي ټي روډ سره، نو هغه ورسره هم په هغې باندې هم دباو راغلی دی او مسافرو ته تګ راتګ کې سختې ستونزې راولاړې شوي دي. دغه چې کوم مظاهرین دي نو د هغوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د جرمونو په کچه کې اضافه کیږي. دلته کې د شوکو واقعات او خصوصا چې کوم موبایل سنیچنګ واقعات دي په هغې کې اضافه راغلې ده. دوی غوښتنه کړې ده چې د دغه نورولي په نوم د وژلی شوي مزدور قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي. مظاهرینو غوښتنه ده چې تر څو پورې د دغه مزدور تن قاتلان نه وي نیولی شوي، دوی به جي ټي روډ نه پرانیزي. په ډاګه دې وي چې له دې وړاندې هم په نوخار کې په دې وروستیو کې دغه شانتې کې د مرګ جوبلې واقعاتو کې اضافه راغلې ده. د دغه شان پیښو وروسته خلک مړي جي ټي روډ ته راوباسي او په سړک باندې ږدي، د کوم په وجه چې ټرافیک جام کیږي او مسافرو ته چې د لرو لرو علاقو نه را روان د خپل منزلونو په لور هغوی ته په تګ راتګ کې سختې ستونزې پیښیږي. عام ولس د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د جي ټي روډ د بندولو نه د لږ تر لږه ډډه وکړی شي او دغسې چې کوم احتجاجونه وي نو هغه د قانون په دایره کې دننه وکړی شي چې دغه شانتې کې عام خلک په دغسې موقعو باندې د تکلیف نه محفوظ او بچ شي. د نور معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.